बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होमो बायोलॉजी नया टॉपिक जमा दे कंप्लीट डोमिनेंस द यूनिट नंबर 15 दे पर क्लास 10 बायोलॉजी के द टॉपिक दे कंप्लीट डोमिनेंस नोज दे टॉपिक देता उसी कि द असल के दो अल्फाज दी यो द मंगा वायु कंप्लीट और द बल टके ची दे नो दा दे डोमिनेंस नो कंप्लीट मंगा वायु पूरा मुकम्मल और डोमिनेंस मतलब दा दे چې کله د یو دوو سیزونو په منځ کې موږ مقابله کوو او دا یو سیز په بل باندې غالب راشي یا موږ پلانټس د انیمل دی هیومن دی د دوی په جسم کې یو کریکټر داسې دی چې هغه خپل ځان شو کی هغه خپل ځان ایکسپریس کی نو د دغه کریکټر لپاره چې دی موږ د ډومیننس دا ټکی چې دی موږ استعمالو په کمپلیټ ډومیننس باندې پوهېدو دپاره موږ به راشو جین ته कंप्लीट डोमिनेंस शक्ल मंगवायु नजुबा यो एग्जांपल वाला मा जीन ठीक शो वस जीन चिदे दा वसी छेदे नो जीन तो बजू दवा में चिदा यो स्पेसिफिक सीक्वेंस थे चिदा प जिस्म के यो कैरेक्टर चिदे आगा जुमुंगा द मर्ग पोरी यो कैरेक्टर चिदे दा कंट्रोल कई जिकल मंग द जीन खबर को नो मंगवायु कि ब जीन के दवा एलिली चिदी नागा मौजूद है ठीक शो په جین کې څه موجود دي په جین کې دوه الیلی چې دي نو هغه موجود دي په جین چې دی دا الیلی چې دی نو دا همیشه زموږ سره صحیح دا په جوړه کې پرس که زویمه چې یو جین دی چې د هغې الیلی چې زموږ سره دي نو هغه دا دي یو کیپیټل آر ما ولیکو یو چې دی ما سمال آر ولیکو نو اوس دا دواړه چې دي نو دې ته مونږ وایو جین او په دې کې دوه الیلی دي یو زموږ سره کیپیټل آر دی او بل زموږ سره چې دی سمال آر دی اوس په دې کې څه چلو شي فرض که زویمه دا کیپیټل آر چې دی دا چې شی کنټرول کوي فرض که زویمه چې دا ریډ کلر چې دی دا کنټرول کوي اوس دا سمال آر چې دی اوس زه ووایم چې دا سمال آر چې دی دا څه کنټرول کوي نو زه ووایم چې دا سمال آر چې دی دا وایټ کلر چې دی هغه کنټرول کوي چې کله مونږه جینیټکس خبره کوو په جینیټکس کې مونږ کمپلیټ ډومیننس خبره کوو نو دا مونږ د لیکایي په شکل باندې چې دی مونږ داسې لیکو چې کله دا یو الفابیټ چې دی کیپیټل راشي او دا بل چې دی سمال راشي نو چې کوم دا کیپیټل راشي نو د دې مطلب دا دی چې دی به خپل ځان چې دی هغه به ایکسپریس کوي چې خپل ځان چې دی ایکسپریس کوي نو مونږ وایو دا کومه الیلی چې دا نو دا ډومیننټ الیلی ده او چې کله د بل الفابیټ ته مونږ وګورو نو دی چې دی مونږ سمال لیکلی نو کله چې زموږ سره دا سمال راشي نو دې ته مونږ وایو ریسیسیو مطلب دا دی چې د دې سمال آر دلته کې زموږ سره وایټ کلر چې دی کنټرول کوي نو د دې سمال آر کوم کرکټر چې دی هغه پټ پاتې شوی دی د خپل ځان نه دی ایکسپریس کوي نو په دې دواړو الیلی کې دا یو چې موږ کوم کیپیټل لیکلی نو د خپل ځان ایکسپریس پاتې کړلی نو د چې د خپل ځان ډومیننټ پاتې کړلی دی په دې آر باندې چې دی غالب دی نو چې کله موږ دوه الیلی داسې لیکو یا موږ د دوو الیلی خبره موږ کوو او په هغې کې یوه الیلی چې ده نو هغه ډومیننټ راشي او د دې بل دا کرکټر چې دی دا مکمل پټ پاتې کي نو دې ته موږ وایو کمپلیټ ډومیننس کمپلیټ ډومیننس دا دی چې کله موږ دوه الیلی چې دی د هغې خبره کوو او په دې دواړو الیلی کې دا یوه الیلی چې ده د جین ده د خپل ځان چې دی ایکسپریس کي خپل کرکټر چې دی هغه وښیي او د چې کوم نږدې کومه الیلی ده نو هغه ریسیسو پاتې کي د هغه کرکټر چې دی هغه بالکل سپریس پاتې کي دباوي پاتې کي نو دې قسمه کنډیشن ته موږ وایو کمپلیټ ډومیننس نو په دې ځای کې به که موږ د پلانټ کلر یا د فلاور کلر خبره کوو نو په دې ځای کې به ریډ کلر چې دی نو هغه به ډومیننټ چې دی هغه به راځي او کوم وایټ کلر چې دی نو دا به چې دی ریسیسو پاتې کېږي نو دا و کمپلیټ ډومیننس دا په شارټ کوېسچن کې دی راتلو چانسز چې دا شته که په دې پوه شوي نو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ څه کنفیوژن یې ماته په کمنټ کې ووایئ میلاو وشو د بل لیکچر سره تھینک یو ډېر مننه